د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود ادعا کړې وه چې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ورته د وزارت وړاندیز کړی و، خو د مسعود د انتقالي حکومت د جوړولو، د انتخاباتو د ترسره کېدو او د اساسي قانون د طرحې د جوړولو غوښتنه وکړه. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دغه وړاندیز ته احمد مسعود څه نه دي ویلي، خو دومره ویلي دي چې هیواد ته درځم او په ابادۍ کې له تاسو سره مرسته کوم. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته، په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل مو نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ډاکټر محمد اشرف غني د افغانستان د سقوط لاملونه په ډاګه کړل. غني وایي زما لویه تېروتنه پر امریکا باور کول و. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د ده تر ټولو ستره تېروتنه دا وه پر امریکا او د افغانستان پر نړیوالو شریکانو باور کول و. اشرف غني د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته په خپله مرکه کې د BBC پښتو څانګې ته وویل چې د اګست پر 15مه له کابله د الوتنې یوه ناڅاپي پرېکړه وه او وروسته له هغه وشوه چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې امنیتي ځواکونو ورته وویل چې نور د جګړې توان نه لرئ. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.